د 2021م کال د اګست په میاشت کې کله چې کابل د سقوط په درشل کې و افغانستان د خپل تاریخ تر ټولو بحراني او ګډوډو شیبو سره مخ و. طالبان کابل ته ننوتل، دولتي ادارې ړنګېدې، زرګونه خلک د کابل هوایي ډګر ته راټولېدل او نړۍ د ټلویزیون پر پردو د افغانستان د شل کلن جمهوریت وروستۍ شیبې لیدلې. خو په همدې ګډوډو او تاریخي فضا کې یو خبر په ډېرې چټکۍ سره خپور سو. هغه خبر چې ټولو ومانه او په هر چم او ګاونډ کې پرې خبرې کېدلې او ویل به چې هو دا رښتیا دي. اشرف غني له افغانستانه د میلیونونو ډالرو سره وتښتېد. په دې ویډیو کې همدا موضوع څېړل شوې او یوه یادونه کوم چې دا ویډیو د چا د ملاتړ لپاره نه ده جوړه شوې. د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د میلیونونو ډالرو د تېښتې ادعا لومړی ځل د روسیې د سفارت لخوا په کابل کې خپره شوه. د روسیې د سفارت ویان نیکیتا ایشچینکو روسي دولتي خبري اژانس ریا نووستو ته وویل چې اشرف غني 4 موټر او یوه چورلکه له میلیونونو ډالرو پیسو ډکه له ځان سره وړي دي. په همدې وخت کې دا خبر ډیر زر نړیوال شو او د نړۍ معتبرو رسنۍ لکه رویټرز، اسوسییټډ پریس، سکای نیوز، الجزیره او لسګونه نورو رسنۍ په ډیره چټکۍ خپور کړ. په څو ساعتونو کې میلیونونو خلکو دا خبر ولید او تر ټولو مهم دا چې تایید هم کړ او د دې ترڅنګ پر خوالو رسنیو هم د خبر ډیره غوغا جوړه کړه. خو مهمه پوښتنه دا و چې آیا دا خبر تایید شوی و؟ رویټرز په خپل یو راپور کې ولیکل چې دوی په خپلواکه توګه دا نشي تاییدولی، خو په ټولنیزو شبکو کې اکثره خلک د نشو تاییدولی جمله نه لولي. خلک یوازې سرلیک ګوري او دې ټکي ته پام کوي چې اشرف غني میلیونونه ډالر وتښتول. دلته خلک هم ملامت نه وو. اصلي خبره دا ده چې کله یو سرلیک له سقوط، غصې، ویرې او ګډوډۍ سره مل وي نو ډیر ژر د حقیقت بڼه غوره کوي. دلته د رسنیو او جعلي خبرونو رول مهم کیږي. په معاصره نړۍ کې معلومات یوازې خبر نه دی، معلومات تر ټولو قوي ځواک دی او کله ناکله یو خبر د یوې وسلې په اندازه اغیز لري. په سیاسي بحرانونو کې چې هغه هم بیا د یو نظام سقوط وي، خلک تر هر څه مخکې د معلوماتو په لټه کې وي. خو په همدغسې وضعیت کې غلط معلومات، نیمګړي معلومات او غیر تایید شوي خبرونه په ډېرې چټکۍ سره خپریږي. د MIT یوې مشهورې څېړنې چې په ساینس جورنال کې خپره شوې وموندله چې جعلي او دروغ خبرونه د موثقو او رښتیا خبرونو په پرتله 6 چنده زر خپریږي. دغه څېړنې موندلې چې احساساتي او حیرانونکي خبرونه ډیر شیر کیږي، ډیر بحثونه رامنځته کوي او ډیر ځل د خلکو پام ځان ته رااړوي. په همدې دلیل د اشرف غني د میلیونونو ډالرو ادعا هم د کابل د سقوط په فضا کې په چټکۍ خپره شوه، ځکه دا داسې یو وضعیت و چې سقوط پکې و، پیسې پکې وې، تېښته پکې وه او تر ټولو مهم دا چې د یو حکومت او نظام وروستۍ شیبې پکې انځورېدې. خو اوس پوښتنه دا ده چې روسیې ولې له دغسې یو بحراني وضعیته ګټه پورته کړه او دغسې ادعا یې وکړه. ځینې نړیوال شنونکي په دې باور دي چې دا ادعا د معلوماتي جګړې یا انفارمیشن وارفیر یوه برخه هم وه. روسیې د دې ادعا په وسیله نړۍ ته څو مهم سیاسي پیغامونه ولېږدول. اول د امریکا ملاتړی حکومت فاسد و، د جمهوریت سقوط د فساد پایله وه او د امریکا 60 کلن حضور ناکام شو. روسیې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر حضور نیوکې کولې او د کابل سقوط د مسکو لپاره یو مهم جیوپولیټیک فرصت و. خو اصلي پوښتنه لا پاتې ده، آیا اشرف غني په رښتیا میلیونونه ډالر له افغانستانه وړي وو؟ له سقوط نه شاوخوا 11 میاشتې وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا څارونکي ادارې یا سیګر دا موضوع بیا وڅېړله.
کابل کې د سقوط وروستۍ شیبې د تخلیه عملیات او له ارض څخه د وتلو ټول موجود راپورونه او شواهد یې وکتل. همدارنګه یې د هغو الوتکو او چورلکو تخنیکی ظرفیت هم تحلیل کړ چې د تخلیه په وخت کې کارول شوي وي. سیګر داسې کوم قوي او تایید شوي شواهد ونه موندل چې وښيي له افغانستانه د میلیونونه ډالر انتقال شوي وي، خو صرف د کمې اندازې پیسو د انتقال خبره یې وکړه چې شاوخوا 200,000 ډالر تر 1 میلیونه پورې وي، خو د 1.9 میلیون ډالرو ادعا یې ثابته نه کړه. د دې ترڅنګ د 2022 کال د جون په 1 د ډیپلوماټ خبرونې د سیګر د راپور پر بنسټ په یوې تحلیل لیکنه کې ویل په کومو هلیکوپټرونو کې چې د پیسو وړلو ادعا شوې هغه MI-12 ډوله ترانسپورتي هلیکوپټرې دي چې یوازې له 6 نه تر 10 کسانو پورې د انتقال ظرفیت لري. په داسې حال کې چې 1.9 میلیون ډالر چې ادعا کیږي په دغو هلیکوپټرو کې وړل شوي شاوخوا 2 ټنه وزن لري چې دغه هلیکوپټر یې د عملي او تخنیکي له اړخه د وړلو توان نه لري. خو تر دې مخکې محمد اشرف غني د جمهوریت له سقوط نه 23 ورځې وروسته پر خپل ټویټر د نورو مسایلو ترڅنګ د میلیونو ډالرو وړل بې اساسه او غلط وبلل. خو هغه وخت اشرف غني دا خبره د ډیرو خلکو لپاره ځکه د قناعت وړ نه وه چې د نظام له سقوط نه تازه 23 ورځې تېرې شوې او د خلکو باور هم دا و چې میلیونونه ډالر یې په رښتیا وړي دي. خو وروسته په 2022 کال کې د جون په 6 چې کله سیګر خپل راپور وړاندې کړ، خلک هغه وخت بیا پوه شول چې اشرف غني په رښتیا له ځان سره پیسې نه دي وړي. پایله دا کېږي چې په 2020 کال کې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په اړه شوې ادعا د اوسنۍ نړۍ د معلوماتي جګړې یو روښانه مثال دی. په ساده ډول که ووایو انفارمیشن وارفیر یا معلوماتي جګړه دې ته وایي چې د معلوماتو او خبرونو لارې د خلکو فکر او نظر اغیزمن شي. یعنی کله کله سم او کله کله ناسم خبرونه د خلکو د باور جوړولو لپاره کارول کیږي. په داسې وضعیت کې چې کله رسنۍ د دقت پر ځای سرعت ته لومړیتوب ورکړي او ټولنیزې شبکې هم ورسره ملګري شي، نو ناسم خبر تر څېړنو مخکې د حقیقت په توګه منل کیږي. وروسته چې هر څومره سم معلومات هم راشي، د لومړي خپور شوي خبر اغیز بیا په اسانۍ نه ختمیږي. هغه چې وایي تر څو چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي وي.